السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده څنګه کولی شئ بیسیک ساده سمپل چینجاور په خپل کور کې نصب او کنیکشن کړئ او د دوو منبو نه پکې استفاده وکړئ. نو په دې رابطه دوستانو زه غواړم ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم سره د ډایګرام او کنیکشن طریقې سره. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. کله چې موږ په کورونو کې بیسیک چینجاور نصب کوو دوو منبو ته چې دوه سورسه دې ته ویل کیږي، نو دوستانو منګه ضرورت لرو د برقی مهمو وسایلو ته چې عبارت دي اول انرژي مصرف میټر چې د WH په نوم باندې یادېږي، دوهم دو عدد دو پازه MCB بریکر چې دې ته دوستانو نیوټرل او فاز دواړه کنیکشن کیږي چې دې ته مین بریکر هم ویل کیږي، دې ته ضرورت لرو. او دریم چینجاور ته ضرورت لرو چې دوستانو د دوه منبو نه په دې کې استفاده وشي. او څلورم یو دانه ډیزلي یا پټرولي جانیټر ته ضرورت لرو. نو د دې مهمو وسایلو په واسطه باندې تاسو کولی شئ ډیر په آسان او ایزي او سمپل طریقې سره تاسو د دې کنیکشن وکړئ. نو دوستانو راځو ډایګرام او کنیکشن طریقې ته. په سر کې د برقي پایاګانو څخه برق سپلای کوو انرژي مصرف میټر ته، او د انرژي مصرف میټر نه برق سپلای کوو MCB بریکر ته، او د MCB بریکر نه برق سپلای کوو چینجاور ته. دوستانو کله چې چینجاور ته ورسیږو د دې نه وروسته بیا جانیټر چې ډیزلي یا پټرولي دی د دې نه برق سپلای کوو MCB بریکر ته، او د MCB بریکر نه برق سپلای کوو د چینجاور لاندې طرف ته. نو دوستانو کله چې د دې دواړو سپلای کنیکشن ویر چینجاور ته کمپلیټ شو، نو بیا دوستانو د دې دواړو ساحو څخه مساوي کنیکشن الو او برق دوستانو کور ته سپلای کوو. نو کله چې موږ وغواړو دوستانو د یوې یا بلې منبع څخه استفاده وکړو، نو د لاس په واسطه چې د کینډل موجود دی د دې په واسطه باندې یو بل ته چینج کوو، اړوو راړوو یعنی کنورټ کوو چې کومه انرژي وغواړو د هغې نه استفاده کوو. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د چینجاور د نصب کولو په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.